په خلاصون کې باید ټول افغانانو سره مرسته وکړي ځکه دا د افغانانو مشروع حق ده په افغانستان کې اوسنی اسلامي حکومت. امیر خان متقي په غونډه کې داسې څه خبرې وکړې چې ټوله دنیا یې حیرانه کړه. دا چې څه یې ویلي دي که غواړئ تاسو پوه شئ نو د سوله افغان یوټیوب چینل دغه ویډیو تر اخره وګورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي چې انطالیا په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی، نن په انطالیا کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د رئیس الوزرا له مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني او د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او ورسره ملپلاوي سره وکتل. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون د ډیپلوماسۍ فورم په نوم د انطالیا 3 ورځنۍ غونډه نن د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا پرانیستل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خبرپاڼې سره سم په دې 3 اړخیزه کتنه کې امیر خان متقي د افغانستان حالات تر بل هر وخت له نړیوالو سره د مثبت او ډیپلوماټیک تعامل لپاره مساعد وبلل او زیاته کړه چې د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنۍ ازادېدل د افغانانو مشروع حق دی او له همدې سره سیاسي اړیکې او اقتصادي وده کوي. په دې کتنه کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا هم حاضر وو. د خبرپاڼې پر اساس د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د قطر او د امریکا د متحده ایالاتو په ډیپلوماټیک ماموریت خبرې وکړي او دا ډول ناستې د طرفونو په ګټه وبللې. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتو استازي هم د افغانستان په اړه د خپل هیواد پر راتلونکي پالیسۍ رڼا واچوله او زیاته کړه چې هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ پرون انطالیا ته ورسېده. د په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په انطالیا کې به د امریکا له مهمو متحدانو سره له افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وغږیږي. د انطالیا فورم ډیر تمرکز به پر اوکراین د روسیې پر یرغل وي. د اوکراین کړکېچ له افغانستانه د نړیوالو پام تر ډیره ځان ته اړولی دی چې دا د سیاسي چارو د شنونکو په باور د افغانستان لپاره منفي پایلې لرلی شي. له ملتیا مو ډیره مننه. ستاسو نظر هم په دې اړه مهم دی. ستاسو نظریات موږ ټول ولو او له هغو لیدونکو بیا ډیره زیاته مننه چې چینل یې سبسکرایب کړی دی، ویډیوګانې مو تر اخره ګوري، دقیقه یې ګوري او بیا خپل نظر شریکوي. د لا ډیر ملاتړ او همکارۍ په هیله مو تر بیا ښه وخت ولرئ.